السلام علیکم. زما نوم کامران، ستاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره. موږ څنګه کولی شو چې زموږ سره یو تصویر او نوم مو نه وي زده، هغه تصویر معلومول په څه طریقه موږ کولی شو په موبایل کې. تر ویډیو شروع کولو مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، دا به ستاسو مهرباني وي. ویډیو شروع کوو. په هر موبایل کې دلته یو انټرنیټ منیجر وي، دا به اوکې کړي. دا د هر موبایل خپل صفحه لري، خو د دا موبایل دا صفحه ده. دا نوي ماډلانو کې دا صفحې راځي. را به سي ګوګل ته چې راسي، عام خاص د موبایل انټرنیټ دا رقم وي. بیا به راسي دا 3 خانې والا نشان ته، داسې دې اوکې کړي. دلته تقریبا 9 دانه لیکلی دی ریکویسټ ډیسکټاپ سیټ. دا د چا په موبایل کې دلته خانه لري او په دا موبایلانو کې ساده وي. چې کوم موبایل کې خانه لري هغه دا خانه ډکه کړي او په دغه موبایلانو کې دی خالي اوکې کړي. چې اوکې کړي موبایل په دا شان اوړي، موبایل دا رقم سي. ایمیج ته به راسي، ایمیج ته چې راسي شکل به دا رقم سي. نوی پیج به تاسو ته خلاص کړي. دلته یو کوچنی دغه د کیمرې نشان جوړ سي، دغه د کیمرې نشان باندې به تاسو اوکې کړئ. چې اوکې دې کړئ، دلته دا لیکلي دي اپلوډ ایمیج، دا به ووایي. داسې دې ووایي، تا ته راسي وایي خپل فایل دې خوښ کړه، چې کوم فایل څه ته دا راخي. مثلا موږ اوس یو تصویر پیدا کوو، هغه تصویر ګورو چې هغه څنګه دی، هغه څوک دی. دا سړی دی، عام خاص هر څوک یې پېژني. خو اوس فلحال موږ ته نوم نه دی معلوم، نوم یې موږ څنګه غواړو. دا اوکې، دا تصویر به ته اوکې کړي. دا تا ته ټول ډیټیل اړوي، دا سړی دی، دغه یې نوم دی او څه کار کوي، څه کوي، دا ټول تا ته راړي. دا د ټول ډیټیل دی. که زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. ستاسې به ډېره مهرباني وي.